دا شورډچ سټیشن دی دلته زه راورسېدم او دې ته به زه د شورډچ های سټریټ او دغه دا اوس تاسو ته ښیم دا داسې ډېر مزدار شانسي دی ډېر زبردست دی چې دا تاسو دا د دې پورته د مخالې د ریل پټلۍ ده داسې تاریخي شان دا دیوال دی او ډېر زوړ داسې دغه یې ساتلی دی لکه بالکل دا دی شورډچ او دا دا ده په دې کې داسې دی داسې ورځم هغه طرف ته یو دغه دی چې هغه تاسو ته دا دغه دی ډېر مزدار داسې د نیو بلیک او دلته د آرټ داسې ډېرې نمونې ښکاري چې دا لکه دا د خلکو دلچسپي ده که څه دا وایي دی دا ډېر داسې زبردست دا چې کوم دی نو لنډن دا خو سره دی تاسو دا واړه واړه دوکانونه دي خو مزدار دی ډېر ښکلي دا داسې دې دا زبردست دا سناپ فروزن یوګرټ دا څه دی او دا سنوګ فروزن یوګرټ دا څه دی Okay, snog means like a kiss. Which language word is this? It's English. Huh? It's English. English? Yeah. For the first time I... No man! Oh, dear, زبردست دا د دې دغه دپاره چې کوم دی نو د دې ګلونو والا زبردسته دغه ده او دا زما خیال دی چې دله ما تپوس وکړو چې د دې ګلونو د اهمیت ورځ سبانۍ ته دخاني وي چې دغه ده تھینک یو ډیر ډېر ښکلی دا رښتیا خبره ده چې دغه سره د دې تعلق دی علاقه چې مزدار دغه دی شوګر اینډ سټایل په دې دوکان کې دی نوم دی خو په دې کې دوی چې کوم دی چې دغه لګولي که نه دا مپلرې دي خو څه زبردسته دې رنګونه دي که نه او زه پسې ورننوتم او دا هیلپفولنس یې لیکلی نو په دې کې دا ایچ دغه دپاره دا کړ دا خپل ټریډ مارک یې جوړوو ما تپوس وکړو خو ډېر ښکلی دوکان یې دی خو دا وایي چې په دې کې ما لکه نخرې جوړولو لپاره چې خپل ټریډ مارک جوړولو دا مې دا کړی دا وایي نه د دې دغه څه ډېره مزه کوي ډېره زیاته او د دې نه علاوه بیا دې خوا چې دا وګورئ دا یې چې چوک شانته دی اوس ډېر د کمال ځای دی دا نو ما چې دا هم زه تاسو ته وښیم کې دا دغه دي یو څه دوکانونه دي یو دغه دی دا بازار دی ختلی دا څه ډېر زبردست دی ډېر او په دې کې دغه لیکلي دي د هانګټنګډن سټیټ چې دا څه شی دی دا به زه تاسو ته لږ د دې دغه ښیم دا داسې مزدار شانسی دی ډېر ښکلی دا به زه تاسو ته ښیم چې دا څه دی وایي نه دا دې کوڅې دي دا یې دغه دي دا وایي نه ډېر ښکلی دا وایي نه دا پورته د پیزار د خلکو په دغه کې دغه کړی دی د څه دپاره دی چې یاره په دې باندې دلته دی د خلک سپلی ماره کوي که څه کوي سپلی ماره به زموږ د نوی نسل خو دا نوم هم نه پېژني خو دا به څنګه لوبه وه ماته یاد شي هغه ماته سپلی ماره ډېره یاده کړه دا وایي د دې یوه کوڅه دا ده دا څه ډېره مزهداره ده زړه لکه د زړې آبادۍ دغه دا ښایي چې د زوړ لندن رنګ دا ښایي چېرې دا پورتلی دی او ډېر داسې دا شورډچ مسجد ټرسټ د دې یو بله داسې دغه ده دا وایي نه ډېره مزهداره د دې نوم دی چانس سټریټ څه چانس دی لندن باروف د لندن د ټول نه ښه خوبي دا ده که نه چې دا شاید په دنیا کې ټول محفوظ ښار دی دا داسې سرکل شانته دی دې نه ګیر چاپېره دغه دي زه به دې تاسو ورخېږم او دا به تاسو ته ښیم چې داسې په دې کې چې بې شماره دغه دي چې دې ته ډېر مزدار نوم دی دې ته ورخېږم داسې او دا تاسو ته به بیا ښیم چې داسې دي ګورئ ورته د قدرت مهرباني ده دا انور دی نو دا ډېر هر څه کلیر ښکاري
دا وای نه زه چا نه د دې نوم تپوس کوم او دلته ناسو ماته تپوس کو چې د دې کې ته څه نوم وایي نو د خندل وایي ماته د نوم پته نشته ما ورته چې دلته بیا ولاړ ولي نو د په خندا سره خبره وکړه چې یاره ورګه ماته پته نشته دا خو ډېر خوږه خلک دلته وي نو دا چې کوم دی نو ماته وایي چې یاره I don't know then I ask him why you are here ډېر very lovely boy lovely really thank you dear د ارنلډ سرکس ته په دې کې چې کوم دی نو یوه او دوه او درې او څلور او پنځه او شپږ او اووه په دې کې چې کوم دی نو اووه دغه چې کوم دی نو دې کې دا سړکونه کوڅې راوتې دي او دې ته ارنلډ سرکس وایي او دا ډېر څه زبردست شنځی دی ما وایي چې تاسو ته دا وښیم چې ارنلډ سرکس څه دی خو دا هغلته مخامخ لیکلی هم دی ارنلډ سرکس لکه جنې کې د مزیدار شان بوټان پخپو کړي دي او دا ورته لګیا دا جنې ولا دغه جوړی ویډیو جوړی ما تپوس وکړو چې یاره دغه ډېر دغه خو دا ځینې خلک ښکلي خبرې په هر لحاظ هم په شکل او هم په دغه باندې دوی په دواړه باندې ښکلي دي او دغه دي او داسې مزیداره جنه very nice couple thank you dear دا دی نور د دې طرف راخیږي خو داسې دغه نه دی او دا چې کوم دی نو ټول پکې داسې دغه دي دغه داسې ډېر دغه شانتې ځای دی مزهدار شانتې د دې به هم زه تاسو ته څه لږ کوټې پکچر وښیم بچیاره دا څه دی دلته د پرایمري سکول بلډینګ دی ورجینیا پرایمري سکول خو دلته د پرایمري سکول خو زمونږ د دغه هم بلډینګ هم دونه زموږ د کالج بلډینګ هم دی چې دلته د پرایمري سکول بلډینګ دا داسې دغه شانتې کوڅې دي د دې ډېرې مزهدارې دا دلته چې کوڅې شانتې دي دا ډېر د مزې دي دې ته ګورئ دا بالکل نری کوڅه ده او دا ډېره زبردست دا هغه قسم کوڅې دي که تاسو چېرته چارلي چپلن دغه کتلي که نه زاړه فلمونه خاموش نو دا هغه ټایپ خبره ده دلته بالکل چرچ سره نږدې داسې دغه کړی ډېر څه مزهدار دا خو هسې دي چې د پسرلي په موسم کې راغلی وی نو دې مزه بیا بل شانتې وه داسې هر څه ده انسان د طبیعت مطابق خونی دا وایي ډېر څه ښکلي دا وایي دا ډېر پکې سندرې وایي او دا چې کوم دی نو پکې د زوړ کوهي دغه ښیي ده دا لا ښه وایي نه دا څه ډېره مزهداره ده پوه شوې ډېره دا سودا خرڅولو ښه بانه ده دا دی دا زم د دې ډېر څه مزهدار دی دا ګورئ ورته دا ویلز ان کمپني کمرشل آیرن ورسو دا زاړه دغه دي چې دلته په زوړ زمانه کې چې دلته کوم د کاروباري دغه و دا دی شورډچ های سټریټ مزهدار دا دی شورډچ شورډچ های سټریټ او دا د دې دغه سلسله ده او دا مزه ده او دا د دې دغه لو دا ډېر خوندور ځای دی هسې هلکه دوی یو دغه نیکړی چې لود هم سټاپ وار هیو ا ګود ډے
دا دغه د کلی د شي دغه بلډینګ ریبلډ 1800 یعنی په 1802 په 1802 کې دا په دویم ځل باندې بیا جوړ شوی دا د اوسه پورې ولاړ دی دا داسې بلډینګ دی دا داسې دغه دی دا سټیک سټرکچر دا دغه چې پول دا زاړی دا دلته کې لکه په سونو کاله مخکې جوړ شوی دی خو دا دغه د دې ځای لکه د هیریټیج سره غټه خبره ده ډېر څه مزیدار جوړ کړی دی ډېر ښکلی ډېر زبردست بل ټایم چې دې تصویر جوړ کوم دی ماته وایي چېرته جوړ کړم زما به څه پیدا نه زه چې په هر کار کې خپله پیدا مه ګوره دا دغه دا ډېر ښکلی ډیکوریټ کړی دی زبردست زبردست بنګلادیش روډ دی ډېر زبردست एकदम ډېره مزیداره ده ډېره داسې زړه شانتې ډېره زړه دا داسې تنګه ده ګاډي په دې کې ولاړ دي خو ډېر زبردست تعلیمي ادارې دا د لندن پہچان دی او دا د دې یو غټه نښه ده چې یاره دغه ده بلکې د دې ځای په ترقۍ کې هم د دې لاس دغه دی دلته د ای ډبلیو سټي کالج موجود هم درته وښیم څه ډېر زبردست دی دا وایي دی خو دا داسې ډېر داسې روایتي شاید دی ډېر مزیدار نو د دې دننه څه خو د دې بهر ډېر ښکلی دی دا داسې په ډېر زور شان دی بلډینګ ډېر په دې باندې اسټبلشډ 1860 په هغې باندې غټ غټ لیکلی دی چې یاره دا څه دی غټ غټ ښکاري सिटी घूमने का प्लान है